د ځوانانو چارو امریت په هلو ځلو او د یو شمیر بډایه خلکو په مالی همکارۍ په جلال آباد ښار کې د 150 بېوزله میرمنو په ګډون 521 تنو یتیمانو او غریبو خلکو سره د اختر لپاره د جامو او یو اندازه نغدي مرسته وشوه. ننګرهار والي حیات الله حیات د یادې مرستې د ویش پر مهال د رضاکار ځوانانو او مرسته کوونکو خلکو څخه مننه وکړه چې د انساني او اسلامي همدردۍ له مخې په سلګونه یتیمانو او بېوزله خلکو سره د روژې مبارکې میاشتې په خاطر د جامو مرسته وکړه. نننۍ مرستې د ځوانانو امریت لخوا د ځوانانو په هڅو باندې د بډای او شتمنو نه راغونډې شوي دي چې تقریبا د 500 نه اضافه یتیمانو او بېوزله کورنیو سره کیږي. په دغه مرستو کې د هر یتیم یا بېوزله کسانو لپاره کاغه د خویندې د کورونه یو جوړ جامې او ورسره د ګنډلو پیسې په نظر کې نیول شوي دي. زه په لومړي قدم کې د ځوانانو امریت د دغه ابتکار نه ورسره د هغه چا نه چې په دې کې مرسته کړې د زړه له کومې مننه کوم او د لوی خدای جل جلاله نه ورته اجر غواړم او هیله مې دا ده په نورو بډایو او شتمنو غږ کوم تر څو موږ سره د بېوزلو په لاسنیوي کې مرسته وکړي. زه مطمئن یم که د موږ شتمن او بډای ورونه او خویندې موږ سره د یتیمانو او بېوزلو په پالنه کې مرسته وکړي، کیدای شي چې په ننګرهار کې به موږ هېڅ بېوزله او بیا ناداره ونه لرو. نوموړي په ټولو بډایه خلکو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې د اسلامي مسؤلیت له مخې اړمنو کورنیو سره د کوچني اختر د رارسېدو له امله بېلابېلې مرستې وکړي څو هغوی هم د اختر په خوښیو کې شریک شي. د ځوانانو چارو امیر مطیع الله احمدزي ویل یا د مرستې د یو شمیر با احساس او بډای خلکو څخه راټوله کړي او په 521 بېوزله خلکو او یتیمانو یې ویشله. یو تعداد با احساسه هیوادوالو په همکارۍ باندې 521 یتیمو او بېوزلو هیوادوالو لپاره چې اړتیا دې ته لري چې مرسته ورسره وشي، کومک ورسره وشي. د اختر جامې ونه لري، موږ د اختر جامې هم ورکوو او ترڅنګ یې د ګنډلو دپاره یو اندازه امکانات هم ورته په واک کې ورکوو. د دې وروسته هم زموږ با احساسه ځوانان، رضاکار ځوانان به دا هڅه کوي، کوشش به دا کوي چې د خپلو بېوزلو ولسونو لاسنیوی وکړي، دغه پروسه دود کړي تر څو نور ولسونه، نور هغه تجاران، سرمایه گزاران چې دغلته زموږ په هیواد کې شتون لري، دوی د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی. هغه زیاته کړه د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې هره ورځ د شتمنو خلکو په مالي همکارۍ بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي او ډاډ یې ورکړ چې دغه لړۍ به دوامداره وساتي.